د پاکستان له لوري د افغان لوبډلې د وړتیا او لاسته راوړنو د امتیاز ادعا. افغان لوبډلې د سږني شلوریز نړیوال جام سفر په بریالیتوب سره پای ته ورساوه. افغانستان په دې نړیوال جام کې د استرالیا او نیوزیلند په ماتولو سره ټولې 5 لوبې وګټلې او 3 یې وبایللې. په همدې حال کې نیمه پایلوبې ته د افغان لوبډلې لارموندنې ټول هیوادونه او د کرکټ لوبډلې حیرانې کړې. په ځانګړې توګه د افغانستان لاسته راوړنو پاکستان او پخوانۍ لوبغاړو ته سخت درد ورکړی. دوی د افغان لوبغاړو د وړتیا او لاسته راوړنو امتیاز ځان ته اخلي او زیاتوي چې افغان لوبغاړو د کډوالۍ پر مهال په پاکستان کې ابتدایي کرکټ زده کړ او بیا یې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د یوځای کېدو پر وخت د انضمام الحق او په څیر له پاکستاني روزونکو روزنه ترلاسه کړه. دا مهال د پاکستان رسنۍ شنونکي او کرکټ لوبغاړي پر همدې لګیا دي او د افغانستان لاسته راوړنې خپلې بولي. د دوی له منځه د پاکستان پخواني ټیسټ لوبغاړي جلال الدین ویلي د افغانستان په کرکټ کې لوی رول زموږ هیواد ترسره کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د ګلبدین نایب، راشد خان او محمد نبی په ګډون ډیر افغان لوبغاړي په پاکستان کې د کرکټ له بڼې سره آشنا شوي او له پاکستاني روزونکو یې روزنه ترلاسه کړې. په ورته مهال د همدغې ادعاو له مخې لا هم په افغان کرکټ بورډ کې د لوړو مهارتونو په مرکز کې 2 پاکستاني روزونکي رانا نوید الحسن او عمران فرهاد د هغو لوبغاړو په روزنه بوخت دي چې د ملي لوبډلې بکاپ یا دفاعي لوبغاړي بلل کیږي. د کرکټ افغان شنونکي او د ټولنیزو رسنیو فعالان له افغان کرکټ بورډ غواړي چې یاد روزونکي له دندو وشړي. بل نور پاکستاني رسنۍ وایي چې هند له نورو مرستو ورهاخوا په ځانګړې توګه په IPL کې د افغان لوبغاړو په پیرلو او لوبولو سره د افغانستان د کرکټ له استعدادونو سره مرسته وکړه. د دوی موخه دا ده چې افغان لوبغاړي په IPL کې هم ښې لوبې کوي او څه نه څه تجربه او عاید له دغه لیګ هم ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روان شلوریز جام کې هند ته د افغانستان د لوبې له بایللو وروسته پاکستاني رسنیو او کرکټ شنونکو په ایکس شبکه کې ادعا کړې وه چې افغان لوبغاړي ځکه هند ته لوبه بایلي چې بیا دوی هند په IPL کې نه اخلي. خو د پاکستانیانو د دغو پارونکو خبرو په جواب کې د ټولنیزو رسنیو افغان او هندي فعالانو ویلي و چې پاکستاني لوبغاړي خو د IPL قراردادونه هم نه لري او نه یې په دې لیګ کې څوک اخلي، نو بیا ولې هر ځل هند ته لوبه بایلي. له دې ټولو سره داسې ښکاري چې پاکستان ته ظاهراً د 2023 کال د اکتوبر د 23 ماتې زور ورکړی او هر ځل هڅه کوي د افغانستان د کرکټ او افغان لوبډلې په اړه پارونکې خبرې وکړي.